ډاکټر ذاکر نایک چې دنو پاکستان ته راورسېد او تاریخي استقبال وشو. ملګرو د دنیا قابل انسان دی چې د هر مذهب چې دی نو کتابونه معلوم دي په یادو باندې او ښه د دلیل سره معلوم دي. ملګرو تاسو ته پته ده چې په لکونو په کروڑونو خلک چې دی نو دی مسلمان کو ملګرو خو نن دا پاکستان ته راغی کنه موږ ته خوش آمدید وایو ځکه چې پاکستان ته دا راورسېد کنه او ځکه بل طرف ته چې دی نو پښتانه دا خبره کوي کنه و چې ډاکټر ذاکر نایک چې دی نو دا پاکستان ته راغی بل طرف چې په 11 اکتوبر چې د پښتنو عدالت لګي نو وای دا متاثر شي. ټول پښتنو ته می دا خواسته کنه چې 11 اکتوبر چې کومه د پښتنو عدالت لګي نو بالکل لګي ځکه چې ډاکټر ذاکر نایک چې کومه غونډې دي نو هغه د 11 تاریخ نه پس دي او د 11 تاریخ نه مخکې دي او په 11 اکتوبر باندې چې کومه د پښتنو غونډه ده نو دا به خامخا کیږي دا په سلونو کال بعد چې دنو د پښتنو چې دي نو دا راوځي کیږي او دوی په فیصله کوي او ځان چې دنو ازادي خو خینو دا به خامخا کیږي ان شاء الله. او زمونږ ټول ته خواسته چې کنه ډاکټر ذاکر نایک چې دنو دا پاکستان ته راغله دي او هغه ان شاء الله چې کومه غونډې دي نو هغه په 7 25 او 7 او 8 تاریخ باندې دا دغه نه پس چې دنو بیا په 11 اکتوبر باندې چې زمونږ د پښتنو عدالت لګي دغه نه پس چې دنو په 12 تاریخ نه پس چې دي نو دا ډاکټر ذاکر نایک چې کومه غونډې دي نو هغه بیا ملګرو نو ټول ته دا خبره کو کنه ډیرو کسانو باس کاوه په سوشل میډیا باندې موږ ویډیوګانې هم ډیرې کتل وی چې ډاکټر ذاکر نایک راځي نو زمونږ د پښتنو چې کومه عدالت لګي نو دې ته زمونږ خراب کی خلک به دغه طرف ته شي او زمونږ د کومه 11 اکتوبر چې کومه عدالت لګي نو دا به زمونږ خراب شي او خلک به ډاکټر ذاکر نایک ته توجه ورکړي. نو بالکل چې دا نو ډاکټر ذاکر نایک چې دی نو غونډه چې دا نو په 11 تاریخ باندې نشته نو ټول پښتنو ته دا خواسته ان شاء الله په 11 اکتوبر چې دی نو دا به خامخا د پښتنو عدالت لګي پښتنو ته ازادي میلاويږي پښتانه به خپل یو ریاست جوړي پښتانه چې دی نو خپل سوچ وکړي خپل آزاد ژوندۍ به تیر ان شاء الله. نو ان شاء الله خپکیږي مو ډاکټر ذاکر نایک پاکستان ته راغلی د 11 اکتوبر باندې چې دا غونډه نشته نو ټول زما دا ویډیو پیغام ضرور شیر کړئ.